نو بنډل تاولی شو پکې یعنې هر څه هغه برخو کې زه کار کولی شم. دا هارمونیا، پیپسي او یو دوه رقمه نور مواد دي. هغه بټۍ کې اچو ذوبیږي، چې کله ذوب شو بیا قالبونه لرو، قالب کې چې واچو دا شی ترې راوځي. خو که چېرته د برق منظم سي شاید دا تعداد شپېتو ته ورسېږي. زه خپل مشینري زیاته کړم، کار 40 ساعته سي، نو دا لپاره 3 شیفه خلک پکار دي. درنو کتونکو دا مهال زه د کابل هغه سیمه چې د صنعتي پارکونو په نامه یادېږي دغه سیمې ته راغلی یم او دلته یوې کارخونې ته رادننه شوی یم. تاسو بیکګراونډ کې ګورئ چې دلته به څه وي، خو ورځو دننه تاسو به دغه ټول جریان راسره په خپله وګورئ چې دلته څه کیږي، کوم تولیدات دي، څومره کسان دلته په کار بوخت دي. نو د دې پروګرام تر پایه راسره اوسئ. دا بټۍ ده، دا د مونږ بټۍ ده. هفتې نه خو ګل ده، خو تر اوسه پورې ګرم ده، لاس ونیسه ورته تف راځي تېنه. خو دا دلته چې ویلې سو بیا دیجې نه دا قاشقې کې راخلو، دا قالبونه دي، دا قاشقې دي، دې قاشقې کې راخلو بیا دلته دغه کوو لکه تنور غوندې ده. او بل که کوم شی مې هغه سوځېږي، ختمېږي، دونه حرارت کې چې دا ویلې کېږي ختمېږي. بیا بل هغه جینۍ چې راجګو دي قاشقه کې یو رقم بل دغه ده، هغه ده په هغې بیا پاکېږي، بیا دې کې اچول کېږي. ګن پکې نه راځي، ګن سر ته راځي. هارمونیا ځان سره بل شی جذب نه کوي. تقریبا 2 بجې د مونږ د شپې برق راځي، نو هلکان تر څو راځي 4 بجې کېږي. 4 بجې ماشینونه ګرمېږي، ماشینونه بعد چې ګرم سول بیا دا مواد مونږ اچو چې مواد پخېږي. دلته مونږ سره دا ریزن ده، دې ده ریزن ده، هغه هلته بیلرو کې ډیوپي ده. دا مونږ ته چین نه راځي، دا چینایي مواد دي ټول. دلته مکسیږي، مکسر کې اچو، مکسر کې چې مکس شو هغې نه بعد ماشین کې اچو بیا دانه جوړېږي. دانه چې جوړ شو دا دانه چې دا خپله پوخ ده، مونږ لاین ته بیا دې نه پوخ ورکوو. دلته دا سپین جوړېږي، هلته هم سپین جوړېږي، بیا دې کې رنګ اچو چې کوم رنګ د مشتري فرمایش شي مونږ هماغه رنګ پکې اچو، هماغسې جوړو. دی جینه چې دا د مونږ سیم راځي او دی جینه دا مواد راځي. دلته دا وګورئ سپین پوخ شو، دا مواد ووتل دی جینه. دا چې څونه مشتري فرمایش ورکړي نری کوو، دا اوس 95,000 ده، 95,000 ده. او ماشین نه چې کله وځي دا 280,000 وي. 280,000 مونږ 95,000 ته 100 ته 80 ته 85 ته عین تر 40,000 پورې راوستی شو. مونږ هغې نه هم نری کېږي، خو مونږ فلحال 40,000 پورې اډر لرو، هماغه نه جوړو. دا ډۍ ده، د مونږ اندازه بیا دې ډۍ نه معلومیږي. دا اوس 9 لمبره ده، دا ډیانې دي، اندازه یې مونږ ته څونه نری کړو دا معلومیږي. دا بیا 83,000 ده، او دا نری ده چې څونه دغه کېږي ټول ډیانو کې خپل لیکل شوي. دا بیا مونږ نظر په فرمایش هماغه ډیانو کې اچو. دا چې دا هارمونیمي ګوله ده، مونږ پریس اندازه دغه ده. دا هارمونیا، پیپسي او یو 2 رقمه نور مواد دي. هغه بټۍ کې اچو ذوبیږي، چې کله ذوب شو بیا قالبونه لرو، قالب کې چې واچو دا شی ترې راوځي. دا بیا دلته بل ماشین کې ګرمېږي او دې نه بعد بیا غټ ماشین پریس ورته وایي، هغې کې اچول کېږي، بیا دا لاین کې وځي. تقریبا د لاین کیبل فابریکه کې چې تقریبا 2.5 کاله زما شي چې کار
لومړی خو زمونږ چې د 12 ساعته کار دی تقریبا د 2 بجو نه شروع کېږي تر 2 پورې. لومړی چې زه راشم زما خپل مسلک معلوم دی اډه تاویده دي که اوس اډه تاوم په جریان سره اول تقریبا بنډل په بنډل باندې تاوولی شم او هغه نه وروسته که استاد سره یو نفر نه وي زه ګورم چې استاد سره نفر نشته همدغسې همدې نور کارونو ته زه مخه کوم چې دا نور کارونه ورسره وکړم. دلته خو اول شاګرد چې لومړی راشي اول میکچر ته مونږ ودرو د پروسس عملیات چې دا کومه پی یو سی چې مونږ ورته کوو خام موادو ته جوړو بیا چې دی تقریبا یو څه وخت وشي مونږ اډې ته ورکوو. اډه کې که بلد شي مونږ پیکنګ پکې کړو هغه کې بلد شي بیا مونږ ورته بنډلو ته ورکوو ورته کس اخیره پروسه کې مونږ بنډلو ته کس ورکوو ورته خو انشاءالله تقریبا مونږ چې دی ټول ساحو کې اوس بلد شوي 2.5 کاله کار مو کړی د شته دی خو فلحال اوس کسان تللي دي اوس نوي نفر راغلي دلته دومره تجربه نور چا نشته چې دلته ولري دلته کار. الحمدلله تقریبا 2.5 کاله زمونږ شي چې ښه کار دی او تر څو چې اساس هم پکې او سهولت هم ده پکې زیات پکې نو خفه نه وو پکې الحمدلله تر اوسه پورې. نو تقریبا 3 کاله مې وشو چې کار کوم په دې هغه کې فابریکه کې. نو بنډل تاولی شو پکې یعنې هر څه هغه برخو کې زه کار کولی شم. نو تر څو چې سهار راځو ماشین ته راشم اول هیټرې ولګوم اول ماشین هیټرې ولګوم هیټرې ګرمې شي هلته لاړ شم میکچر ته میکچر جوړ کړم پوه نو میکچر نه پس دی کوم کار چې دلته وراني ماشین چې تر څو ګرمېږي نو هغې پورې هغه کار وکړو تر څو چې ماشین ګرم شي هر سړی خپل کار ته کوي نو خپل کار کوو. نو خپله زه زیات بډنل ته وم خو اوس کسان نشته دی کسان داسې کور تللي دي نو دې ته ناست یم پوه شوې ټول خپل بنډل ته وم. ډېر خوشحاله الحمدلله خپل وطن کې مې کار دی دې باندې ډېر خوشحاله یم. هو خپل دا کاټنونه چاینا کاپر دي مثلا د مونږ مال راځي سټاک مال دلته یک دو دا چاینا کاپر دي او دا بوجیګانې چې دي دا خلکو اډرونه دي تیار کړي دي بعضې لږ لږ دغه یې پاتې دي نو هغه چې تیار سي بیا موږ زرنج کې بارو اډو ته لیږو هر چا ته خپل مال لیږو. تقریبا د 1496 نه ما دغه فعالیت پیل کړی د موږ خام مواد خو تقریبا موږ خپله خو ټول په افغانستان کې اخلو نو په افغانستان کې خو بدون د یوې برخې موادو نه چې موږ المونیم جوړو د هغې لپاره د داخل مواد د المونیم سکریپ ده لکه د پیپسي بوتل سودیګو کاسه چې چېرته مطلب د خلکو نه ضایع شوي هغه موږ ته خلک راوړي او دلته موږ هغه دوباره ذوب کوو او د سیم نوې پروسس ته اچوو چې هغې نه سیم تولیدېږي. په دویمه برخه کې نوي مواد دي لکه د پی وي سی دا ټول چې دي دا موږ دلته په افغانستان کې اخلو او البته راځي خارج نه نو په دې کې مختلف ملکونو نه راځي ایران نه راځي زیاتره اکثریت چې دي چین نه راځي کوریا نه راځي نو دا دلته موږ د تجاران نه اخلو په هغې کې ریزن شامل ده ډي او پي دي سټریک ده ټیټانیم ده لیډ ده رنګونه دي وغیره وغیره داسې ډېر مواد دي چې افغانستان یې تولید نه لري او خارج نه راځي او موږ یې دلته تجاران اخلو. موږ چې دې صنعت برخې ته راغلی ما مخکې تجارت کوو د صنعت برخې ته چې راغلم هم په همدې راغلم چې یاره دلته د خپل شته یا خپله سرمایه د خلکو سره شریکه کړو او ډېر خلک په کار راولو چې ما مخکې ورته یاده نه وکړه چې اوس مطلب فلحال 20 یا 22 کسان ما سره کار کوي خو که چېرته دا برق منظم شي شاید دا تعداد 80 ته ورسېږي. زه خپل مشینري زیاته کړم کار 40 ساعته سي نو دا لپاره 3 شیفه خلک په کار دي نو که اوس په دې نشته حالت کې 20 دي نو طبعا تاسې پوهېږئ چې کار کله جریان ولري نو دا تعداد خپله 80 اتیا ته رسېږي نو دا تر حکومته دولته پورې اړه لري چې موږ سره همکاري کوي د موږ برقونه صحیح کوي موږ ته مځکې راکړي چون چې واده یې هم کړې ده مځکې منظور شوي هم دي خو نه پوهېږم بس کال پوره شه چې د مځکو د توزیع د ویش لپاره مطلب دا چې امر شوی محترم مقام نه امر شوی خو دوی دلته په د مځکې په ویشه باندې لاس نه پورې کوي نو نه پوهېږم والله عالم چې څه وجه ده.
قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د کیبل جوړولو د کارخونې هغه جریان چې تاسو ته وړاندې شو چې دغه د برق لینونه څنګه جوړیږي کیبل څنګه جوړیږي څنګه نری کیږي په کومو ډولونو باندې دي هیله ده چې دغه پروګرام تاسو ټول کتلی وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي تر بیا او بل دغسې پروګرام چې زه به ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ الله مو مل شه